سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د باینانس په فیوچر ټریډینګ باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو په باینانس کې فیوچر ټریډینګ ترسره کړو او همدارنګه باینانس کې سیل پوزیشن څه ته وایي، بای پوزیشن څه ته وایي، یا لانګ پوزیشن یا شارټ پوزیشن. په دې باندې به مکمل موږ او تاسې په همدې ویډیو کې خبره کړو. تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ یوټیوب چینل معراج خان سکیلز سره سبسکرایب کړئ. د باینانس اړونده ما یو څه ویډیوګانې جوړې کړي، هغه تاسې راشئ زما چینل برخې ته. چینل ته چې کله راغلی پلیلیست برخې ته به راشئ. چې کله پلیلیست برخې ته راغلی دلته ما یو څه ویډیوګانې جوړې کړي وي، 4 ویډیوګانې د باینانس اړوند. په دې کې ما تشریح کړي چې اکونټ څنګه جوړیږي، بیا همدارنګه سپاټ ټریډینګ، د باینانس ډیشبورډ، په دې باندې موږ خبرې کړې وي. صحیح ده. نن راځو په دې باندې خبره کړو چې په باینانس کې فیوچر ټریډینګ موږ تاسې څنګه ترسره کولی شو. او بله مهمه خبره، مهمه یادونه، هغه بیا تاسو ته زه وکړم. که چېرته تاسو غواړئ د باینانس اړوند نور مهم درسونه تاسو ترلاسه کړئ، زما د چینل هوم برخې ته راشئ. چې کله هوم برخې ته راغلی بیا راشئ تاسې زما دغه دویم چینل ته. صحیح ده. په دې کې تقریبا ما بیخي زیاتې ویډیوګانې د ټریډینګ اړونده اپلوډ کړي. تاسو کولی شئ له هغې هم استفاده وکړئ. خو راځو په دې ویډیو کې مکمل موږ او تاسې د باینانس په فیوچر ټریډینګ باندې خبره وکړو. ښه، تر ټولو لومړی به تاسې راشئ خپل باینانس سره خلاص کړئ. زه راځم باینانس سره خلاصوم. صحیح ده. چې کله مې خپل باینانس سره خلاص په دې باینانس باندې نورې خبرې خو مونږ کړې وې، هغه تاسې کولی شئ په نورو ویډیوګانو کې وګورئ. صحیح ده. ښه، راځو مونږ کار نن دی د فیوچر ټریډینګ سره. صحیح ده. دا برخې سره فیوچر ټریډینګ سره. صحیح ده. د دې سره زموږ ستاسې کار دی. په دې کې بیا مونږ تاسې سپاټ ریټ چې برخه کومه سپاټ ریټ مونږ تاسې تشریح کړو چې په سپاټ کې مطلب مونږ تاسې یو کوین څنګه اخیستلی شو، څنګه خرڅولی شو. همدارنګه په سټاپ لیمیټ باندې هم مونږ خبره کړې وه. تاسې کولی شئ هغه ویډیوګانې هم شاته وګورئ. صحیح ده. هغه در سره وګورئ. ښه، راځو فیوچر ټریډینګ ته. په فیوچر ټریډینګ کې موږ سره څه شی دی؟ تر ټولو لومړی که چېرته تاسې سره فیوچر ټریډینګ کار نه کولو، یعنې دا خو داسې چې زما پخوانی اکونټ دی، دې کې ما سره حتما فیوچر ټریډینګ کار کوي. که چېرته تاسې سره فیوچر ټریډینګ کار نه کولو، تاسې به راشئ خپل ویلیټ برخې ته. چې کله تاسې ویلیټ برخې ته راغلی دلته به تاسې اکونټ برخې ته راشئ. صحیح شو. اکونټ برخې ته ګوره، دلته به چې کله ویلیټ برخې ته راغلی دلته به اورویو ته راشئ. صحیح ده. دا اورویو ده. صحیح. چې کله اورویو ته ورغلل بیا به اکونټ برخې ته راشئ. بیا اکونټ برخه کې به دلته د فیوچر ټریډینګ به تاسې خلاص کړئ. صحیح شو. فیوچر ټریډینګ دا وینئ. فیوچر ټریډینګ دا به څنګه خلاصوئ؟ ګورئ، چې کله تاسې اورویو او اکونټ برخې له دلته راغلی ستاسې سره به فیوچر ټریډینګ په دغه شکل سره یې دا وینئ. په دغه شکل به تاسې سره وسي. صحیح شو. تاسې به راشئ په دغه اکټیو باندې به کلیک واخلئ. چې کله په اکټیو باندې تاسې کلیک واخلئ نو تاسې سره د فیوچر ټریډینګ کومه برخه چې ده هغه تاسې سره خلاصیږي. صحیح. تر ټولو لومړی به تاسې که چېرته نوي یاستئ، بیخي نوي یاستئ، نو تاسې به دا کار پکې وکړئ. ټیک شو. ښه، اوس رادرومو که چېرته تاسې سره ستاسې په باینانس کې پیسې په سپاټ ویلیټ کې در سره وي، فنډ کې در سره وي، ایرن کې در سره وي، نو دا به تاسې څنګه انتقالوئ فیوچر ته؟ را به شم زه سپاټ برخې ته. اوس ما سره یو ایس ډي ټي چېرته ده؟ یو ایس ډي ټي ما سره په سپاټ برخه کې ده. صحیح. دا سپاټ برخه ده. زه به اوس راځم فیوچر ته. به زه د خپلې پیسې څنګه انتقالوم تر څو زه هلته دې باندې ټریډینګ وکړم. صحیح ده. زه راځم د اواز بند کړم په دې باندې تر څو نور میسیجونه اوازونه را نشي. ښه، را به شو ټرانسفر برخه باندې به کلیک واخلو. ټیک شو. ټرانسفر برخه باندې کلیک کولو. چې کله ټرانسفر برخه باندې کلیک واخیسته ګوره موږ سره پیسې چیرته دي؟ موږ سره پیسې چې دي هغه په سپاټ برخه کې دي. صحیح ده. ګوره زه تاسې دلته وایم موږ سره پیسې په سپاټ برخه کې دي. غواړو فیوچر ته انتقال کړو، دلته فنډ دی. را به شو په دې فنډ برخه کې په دې برخه باندې به کلیک واخلو. صحیح ده. په دې برخه باندې چې کله کلیک واخیسته را به شو دلته به موږ تاسې فیوچر انتخاب کړو. راځو دا بره سر فیوچر و انتخاب کړو. فیوچر په هره برخه کې سره زه راځم فیوچر مې انتخاب کړه. راځم کومه کرنسي لګي دلته کولی شئ بیټ کوین یا بل کوین تاسې کولی شئ دلته یو ایس ډي ټي انتخاب کړئ. را به شم په مکس باندې کلیک چې څومره اندازه لیکئ دلته لیکلی شئ که نه ټول لیږئ. زه مطلب ورته لیکم چې زه $15 لیږم. صحیح. 15 مې ولیکل. راځم بیرته په کنفرم ټرانسفر باندې کلیک اخلم. ټیک شو. کله مې په دې باندې کلیک واخیسته دا به اوکې کړم. اوکې باندې به کلیک واخلم. چې کله مې اوکې کړ نو بالکل زما پیسې چې کومې وي هغه انتقال شو فیوچر ته. ښه، اوس به راشو فیوچر برخې ته. راځئ چې اوس په فیوچر کې موږ تاسې څه ډول ټریډ کولی شو. دلته ځینې نور مهم اپشنونه موږ سره شته چې برخه کې تاسې کتلی شئ لکه او لومړی خو موږ دې سره کار دی. ښه، یو ایس ډي ټي اس ام. صحیح شو. او بل دا کوین ام دی. په دې باندې به موږ خبره وکړو کوین ام ټریډینګ څه ته وایي. اپشن ټریډینګ نه به موږ تاسې تیریږو. بوټس دا باندې تشریح انشاءالله ورکو او کاپي ټریډ باندې به هم تشریح انشاءالله ورکو. صحیح ده. او لیډر بورډ دی باندې به هم انشاءالله خبره وکړو په راتلونکي ویډیوګانو کې. صحیح ده. خو اوس راځو زموږ ستاسې کار مین کار له همدې سره دی. ټیک شو. ښه، په دې کې تر ټولو لومړی د دې برخې نه موږ تاسې کولی شو یو کوین سرچ کړو. صحیح شو. د دې برخې نه موږ څه کولی شو؟ یو کوین سرچ کړو. راځم په دې باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیسته په دې ځای کې آل کوینونه هم تاسې لیدلی شئ چې څومره په کرپټو مارکیټ کې کوینونه نیو لیسټینګ کوین تاسې دلته کتلی شئ په دې برخه کې که نه. نو راځم زه یو کوین سرچ کوم. لکه زه یو کوین راخلم نوټ کوین. ټیک شو.
نوټ کوین مې ورته ولیکه دا کوین دی نوټ کوین مې ورته هر کوین تاسې کولی شئ دلته سرچ کړئ زه راځم نوټ کوین باندې ورته کلیک اخلم ټیک شو چې کله مې نوټ کوین باندې کلیک واخیسته دلته به راشم په نوټ کوین باندې به کلیک واخلم چې کله مې نوټ کوین باندې کلیک نوټ کوین به ما سره په دغه شکل راخلاص شي تر ټولو کله چې موږ تاسې نوټ کوین سرچ کړه تر ټولو مخکې به تاسې د دې چارت وګورئ د دې برخې نه کولی شئ د دې چارت تاسې وګورئ راځم په دې کینډل برخه باندې ورته کلیک اخلم چې کله مې کلیک واخیسته زه راځم دا د نوټ کوین کوم شی دی دا د نوټ کوین چارت دی صحیح شو دا نوټ کوین چارت دی ځکه زه کولی شم د نوټ کوین ان د معلومات هم وګورم تقریبا په تیر څلور ساعته کې د نوټ کوین لوړ قیمت چې دی هغه قیمت چې دی 0.022 لوړ قیمت دی صحیح شو او تر ټولو ښکته قیمت چې 0.2 واویا تر ټولو ښکته قیمت دی همدارنګه تیر په څلور ساعته کې تقریبا په نوټ کوین کې 9 میلیونه ډالر چې دی هغه مطلب بای سیل تر سره شوی دی او همدارنګه د نوټ کوین په اندازه 8.1 بیلیونه صحیح شو دا هم تاسې دلته کتلی شئ بل دلته دغه ټایم برخه چې له تاسې کله دې باندې کلیک واخلئ تاسې سره چارت په دغه شکل وي صحیح ده دا کینډلو ته بیا څنګه اړوئ کینډل ته به تاسې راشئ 15 منټ دقیقې یو ساعتیا دغه دې باندې تاسې کلیک واخلئ لکه مطلب زه راځم د یوې ورځې چارت ګورم صحیح ده دا هر یو کینډل دا اوږد یو کینډل چې د یوې ورځې موږ سره کینډل دی د یوې ورځې د بازار روند موږ ته ښایي چې په یوه ورځ کې بازار دومره ښه ده پورته تللی یا ښکته تللی صحیح شو دا یو کینډل لکه دا یو کینډل چې د یوې ورځې معنا ورکوي صحیح دلته تاسې کولی شئ د دې برخې نه ټایم فریمونه چې خپل کوم دي دا تاسې چینج کړئ په مور باندې کلیک اخلئ په مور کې تاسې کولی شئ چې نور ټایم فریمونه هم ګورئ صحیح شو لکه دا ګورئ تاسې میاشتنی ګورئ هفتهوار ګورئ 3 ورځو 12 ساعته 8 ساعته 6 ساعته 2 ساعته که نه هغه مختلف ډول ټایم فریمونو کې تاسې کولی شئ د دې چارت چې دی هغه وګورئ ټیک شو دا هم تاسې کتلی شئ په اسانۍ سره همدلته په همدې برخه کې صحیح ده په دې کې به نور مهم معلومات په انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې بیا در کوم د کینډلو اړوند خو کوشش کوئ چې کله مطلب مارکیټ یو ټرین واخلي مطلب یا شارټ طرف ته مارکیټ روان شي یا لانګ طرف ته صحیح ده اوس لکه مطلب مارکیټ بول طرف ته روان دی همداسې مارکیټ پورته همدا کوینونه پورته خیږي یعنې مارکیټ امپالس جوړوي کریکشن که بیا امپالس که همداسې مخ ته پسې روان دي ټیک شو ښه دا خو د دې اړونده مهم معلوماتو چارت تاسې کتلی شئ د فیوچر ټریډینګ اړوند صحیح شو دا یوه موضوع ده بل به تاسې سره دلته دا برخه یي صحیح ده دا به په همدلته خپل حال پرېږدئ دې کې به نور شیان تاسې نه انتخابوئ ټیک شو دا تاسې سره به په همدې شکل وي بر د دې ځای نه تاسې کولی شئ چې مطلب کوین کې نور معلومات تاسې ګورئ وګورئ د هیسټري ګورئ همدارنګه دې ځای نه تاسې کولی شئ هغه ځان سره فیورټ کړئ همدومره معلومات کافي دي چې تاسې ترلاسه کړئ صحیح ده بل په دې کې مونږ تاسې سره مهم شی چې دی دغه دی صحیح ده دا یو ډېر مهم شی دی فنډینګ کاونټ ډاون یعنې فنډینګ فیس صحیح ده دا فنډینګ فیس موضوع ډېره مهمه ده ډېر ملګري امکان شته په دې پوهېږي یا ډېر نه پوهېږي خو دا هم ډېره مهمه موضوع ده باید تاسې په دې باندې حتما پوه اوسئ ټیک ده فنډینګ دا فنډینګ معنا دا لري ګوره اوس لکه فنډینګ دی ښه دا فنډینګ دی فنډینګ اوس مثبت دی صحیح شو چې کله منفي دلته یو منفي علامه ورسره وي ښه ګوره چې کله منفي دلته یو منفي علامه ورسره وي خو چې کله مثبت وي بیا داسې په خپل حال اوس تقریبا د فنډینګ چې دی دا اوس مثبت فنډینګ دی دا یعنې دا فنډینګ دی صحیح شو په هر ګوره اوس دا فنډینګ دی صحیح شو ګوره فنډینګ فیس مونږ ته راکول کېږي او له مونږ اخیستل کېږي صحیح شو کله چې مونږ تاسو فیوچر ټریډینګ کوو فنډینګ فیس کې هم مونږ ته فنډینګ فیس راکول کېږي هم له مونږ اخیستل کېږي صحیح ده کله چې فنډینګ فیس مثبت صحیح شو مثبت او بیا مونږ تاسې شارټ پوزیشن لګو نو مونږ تاسې دا فیس راکول کېږي په کوم وخت کې راکول کېږي څه وخت چې دغه ټایم پای ته رسېږي دا وینې اوس تقریبا 1 ساعت او 13 دقیقې بعد دا کاونټ ډاون یا دا کاونټ ډاون فیس چې دی یو طرف ته ورکول کېږي کله چې دا فیس دا ټایم ختمېده او دلته دا فنډینګ چې دی مثبت او هر چا شارټ پوزیشنونه نیولي او هغوی ته ورکول کېږي او چا چې بای پوزیشنونه نیولي د هغوی نه اخیستل کېږي صحیح شو انشاءالله په دې موضوع باندې به تاسې پوه شوي یاست فنډینګ فیس چې کله مثبت او تا شارټ پوزیشن نیولو نو تا ته درکول کېږي که فنډینګ فیس کله مثبت او تا لانګ پوزیشن نیولو بیا له تا اخیستل کېږي که چېرته د فنډینګ فیس منفي او تا شارټ پوزیشن نیولو نو تا فیس اخیستل کېږي که چېرته د فنډینګ فیس منفي او تا ورسره لانګ پوزیشن نیولی نو بیا تا ته فیس درکول کېږي یعنې خبرې سرچپه ده صحیح شو چې څومره اندازه دلته تاسې مطلب کاونټ ډاون فیس ته دومره دي ستاسې پوزیشن چې څومره نیولې هغه په هغې کې ضربه کړي له هماغومره مې له تاسې اخیستل کېږي نو په هماغه اندازه تاسې درکول کېږي زه به کوشش وکړم د فنډینګ فیس اړونده یوه جدا موضوع زه راوړم صحیح شو ښه دا مې یوه خبره شوه دا دې موضوع باندې به انشاءالله تاسې پوه شوي که نه یاستئ پوه شوي دې باندې کمنټ وکړئ انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ تاسې په دې باندې خبره وکړو ښه
دلته موږ سره بل برخه ده په دې کې خو موږ تاسې کولی شو کوین سرچ کړو صحیح شو. دلته موږ تاسې سره دی او دوه مهم اپشن دي چې باید په دې باندې تاسې پوه اوسئ. دلته یو موږ سره دی لومړی کراس ده صحیح. راځو په دې باندې موږ تاسې کلیک اخلو. دا کراس او اسولیټډ موږ سره څه ډول کار کوي راځي په دې باندې موږ تاسې خبره کړو. کراس چې دی کراس نه مطلب دا دی چې دلته موږ تاسې کله کراس پوزیشن نیسو. کراس نه مطلب دا دی چې ما سره په ویلیټ کې $100 دي $10 دي صحیح شو $10 دي او زه یو ټریډ لګوم د $10 صحیح شو. ما سره $100 دي $10 دي ټریډ لګوم د $10. که چیرته زما دا پوزیشن په تاوان کې روان شي صحیح پوزیشن می تاوان کې روان شي د $10 نه زیات په تاوان کې روان شي نو د بره $10 نه په خپل باندې زما د تاوان ته روپۍ راخلي. امکان شته چې $10 می ټولې هم څه کیږي $10 می ټولې هم ختم شي. په کراس کې دغه ډول یو سیستم لري. اوس بیا مثال در کوم $10 لرم د $10 می ټریډ وکړو صحیح شو او زما تاوان څه شو زما تاوان د $10 نه ډیریږي. چې کله زما تاوان د $10 نه ډیریږي نو زما دغه فند د بره چې $10 ما سره په کوم په همدې فیوچر ویلیټ کې ګوره که سپاټ ویلیټ یا بل ویلیټ کې در سره یې د هغې ځای نه پیسې نه راخیستل کېږي بلکې دا فیوچر ټریډینګ کې چې فیوچر ټریډ ته چې تا کومې پیسې را لګلې دي له هماغې اخیستل کېږي. تاوان مې $10 نه ډیریږي نو بره دغه $10 نه ما ته تاوان نور هم راخلي لس که خیر تر څو چې زما پیسې ټولې ختمې شوي نه صحیح شو. که چیرته مطلب $10 ما ټریډ کړی دی $10 ما سره دی ټوټل او $10 ما ټریډ وکړو صحیح شو او زما پوزیشن په ګټه کې روان دی $10 په فایده کې زه روان یم. دغه زما $10 ډایرکټ راځي بره $10 سره جمع کېږي دی صحیح شو. مونږ تاسې کراس کې دا نو تاسې کوشش کوئ چې کراس په ځای اسولیټډ پوزیشن انتخابوئ صحیح ده. که چیرته تاسې سره اسولیټډ کار نه کولو هغه طریقه هم تاسې ته وښیم صحیح. را به شئ تاسې اسولیټډ بای انتخاب کړئ صحیح شو. اسولیټډ زه انتخابوم چې کله مې اسولیټډ انتخاب کړه راځي اسولیټډ هم تاسې ته وښیم. اسولیټډ نه مطلب دا دی چې ما سره $10 دي صحیح شو او پوزیشن مې ونیو د $10 ټیک شو $10. که چیرته دا $10 تاوانیږي زما همدا $10 ختمیږي بره چې کوم زما $10 پاتې کېږي $10 صحیح شو. هغه $10 ما ته په خپل حال څنګه کېږي ما ته په خپل حال پاتې کېږي. په کراس او اسولیټډ مقصد باندې به انشاءالله تاسې پوه شوي یاستئ صحیح ده. مطلب دا دی چې په کراس کې ما $10 درلوده د 10 مې ټریډ وکړو که چیرته تاوان ته ځي بره $10 نه نورې پیسې په خپل سر راخلي. خو که چیرته ما اسولیټډ انتخاب کړی $10 ما سره ټوټل دي $10 مې ټریډ وکړو که چیرته ما ته تاوان راځي صرف زما همدا $10 څه کېږي زما همدا $10 ختمیږي ټیک شو. انشاءالله د موضوع باندې به تاسې پوه شوي یاستئ. راځو اسولیټډ انتخابو. بل موږ سره دلته لس ایکس لیکل شوي دي دې ته موږ تاسې لیوریج ویلی شو صحیح ده. لیوریج دی دا موږ سره د لیوریج په څیر سره موږ تاسې سره دا کار کوه ټیک شو. لیوریج موږ تاسې سره څه ډول کار کوه ګورئ اوس مثال یې در کوم. ما سره ټوټل $10 دي $10 دي او د $10 زه غواړم ټریډ وکړم او لیوریج څومره وساتم دې ځای نه تاسې لیوریج انتخابولی شئ. ګورئ دې کرښې نه اول یې تاسې ته وښیم بیا مثال در کوم. دې کرښې نه موږ تاسې لیوریج انتخابولی شو ډېرولی شو. لیوریج به تاسې کم انتخابوئ چې څومره تاسې لیوریج کمي په هماغه اندازه به ستاسې د ګټه هم کمي او تاوان به مو هم کمي خو د تاوان خطر به ستاسې کمي تر څو چې تاسې کم لیوریج استفاده کوئ. لیوریج به هیڅ کله له 5x له 10x په جګ لیوریج تاسې نه استفاده کوئ. لیوریج دې ته لیوریج یې صحیح ده. لیوریج په څه ډول موږ سره کار کوي لیوریج موږ سره په دې ډول کار کوي مطلب ما سره $10 زه غواړم ټریډ وکړم صحیح شو. $10 زه غواړم ټریډ وکړم خپلې $10 زه غواړم بند کړم په ټریډ کې او زه راځم 10 لیوریج ساتم صحیح شو. څو 10 لیوریج ساتم $10 مې دي غواړم 10 لیوریج وساتم زه لیوریج 10 کم $10 ما سره ټوټل $10 دي ټیک شو. زه غواړم د $10 ټریډ وکړم او لیوریج څومره ساتم لیوریج 10 ساتم. زما دغه $10 صحیح شو $10 غواړم ټریډ وکړم زما دا $10 څو کې ضربېږي په 10 کې ضربېږي چې څو راځي 100 راځي. ما ته به ګټو تاوان د $100 راکول کېږي د $100 راکول کېږي. د بایننس دی په هماغه وخت کې چې کله موږ تاسې ټریډ نیسو د $10 دی موږ سره په فیوچر ټریډینګ کې نو د $10 دی چې څو ته غواړې چې په هغې کې ستا ضرب شي ستا ته لیوریج په حساب باندې تا ته بایننس پیسې درکړه نو ته که 10 لیوریج ساتې ستا دا $10 په 10 کې ضربېږي چې $100 بیا تا ته ګټه او تاوان د همدې $100 درکول کېږي صحیح شو. خو په دې کې یو بل کار دی چې کله چې مطلب تا $10 ټریډ ولګاو په 10x کې ستا دا $10 ضربېږي څو کې 10 کې چې ټوټل څو کېږي $100 کېږي تا ته بیا ګټه او تاوان د همدې $100 راځي. وی خلک وایي چې فیوچر کې ډېر زیاتې وګټلې او یې ډېرې زیاتې وبایلې. هغه وجه دی چې یو ورسره خپلې پیسې 10 نورې کا 10 د بایننس نه لیوریج واخلي نو د پیسې $100 شو صحیح شو.
دی په دې باندې ټریډ کې بیا ډېرې پیسې ګټلی شي. صحیح شو. لکه سپاټ کې موږ تاسو کومې پیسې لرو په هماغو پیسو موږ تاسو ټریډ راکول کېږي که نه، باقي موږ ته نورې کومې پیسې نه راکول کېږي په سپاټ کې. خو فیوچر کې بیا موږ تاسو سره لیوریج لرو. لیوریج موږ سره په دې شکل کار کا چې $10 لرو، لیوریج 10 ساتم، نو دا 10 ما په 10 کې ضربېږي. که چېرته زه مطلب لیوریج 100 ساتم، صحیح شو، لیوریج مې 100 ساته، صحیح شو، او ما د $10 ټریډ کاوه، نو زما دا $10 زه لیوریج ما 100 که، صحیح شو، 100 ایکس شو ما سره. زما دغه 10 چې دی په 100 کې ضربېږي، ټوټل څو شو؟ ټوټل 200 شو. ما ته ګټه او تاوان د 200 راوړل کېږي. خو دلته یو بله خبره ده چې څنګه ما د $10 تاوان وکړ، اټومیټیکلی زما دا $10 څه کېږي؟ زما دا $10 ختمېږي. نو دا موږ تاسو سره لیوریج په دغه شکل کار کوي. لیوریج مطلب دا دی چې کله موږ تاسو په بایننس کې پوزیشن نیسو، په همدې وخت کې یو څه اندازه پیسې موږ ته بایننس راکوي د لیوریج په حساب سره، په هغې باندې موږ ټریډ لګوو. که چېرته غټ لیوریج ساتو نو موږ تاسې هم د ګټې فیصدي زیاتې هم د تاوان فیصدي مو زیاتې. خو ښه خبره دا ده چې تاسو لیوریج کم لس ایکس لیوریج وساتئ. انشاءالله په لیوریج باندې به تاسې پوه شوي یاستئ. که نه یاستئ پوه شوي همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ، انشاءالله زه به در ځواب کړم. صحیح شو. دا لیوریج شو موږ تاسو سره. حاضر اعظم د سپینه پرده پرې راغلی، پرې بل ټریډ ته لاړ شم. ښه دا موږ تاسو سره لیوریج شو. صحیح شو. اسولیټ نوم انتخاب کړ، لیوریج هم لس انتخاب کړ، لس ایکس یا لیوریج یا ضریب چې هر شی تاسو ورته یې غازانه ده. بل د دې کې موږ تاسو سره خپلې پیسې وښي، اویلیبل بیلانس، څومره اندازه چې تاسو فیوچر ټریډینګ ته رالیږلي هغه پیسې تاسو ته دلته ښایي. صحیح شو. دا موږ تاسو ته زموږ ستاسې پیسې دي، مطلب اووه.22 یو اس ډي ټي چې دي، دا زما اووه.22 ډالر دي. راځو په دې ځای کې موږ دوه موضوعګانې لرو. دلته موږ تاسې یو لیمیټ یوز کولی شو او بل موږ تاسې مارکیټ. لیمیټ موږ سره څه کار کا؟ لیمیټ موږ سره دا کار کا چې موږ یو اندازه ورکو. لکه مطلب څنګه اندازه ورکو؟ لکه اوس د نوټ کوین قیمت څومره دی؟ ځای کې تاسې کتلی شئ د نوټ کوین قیمت څومره دی. د نوټ کوین قیمت چې دی هغه 0.2 واوی دی، او زه دلته لیمیټ کې ورته لیکم چې کله د نوټ کوین قیمت څو ته راشي، کله د نوټ کوین قیمت 0.015 ته راشي، زه غواړم بیا ټریډ پکې وکړم د دومره اندازه. ټیک شو. دا موږ تاسو سره لیمیټ دی، مطلب یو اندازه ورته لیکو چې زه غواړم په دې قیمت کې زه انټري وکړم، په دې قیمت کې په دې کوین کې زه پوزیشن ونیسم. صحیح ده. لیمیټ موږ تاسو په دې طریقې سره استفاده کولی شو. بل موږ تاسو لیمیټ په ځای دلته مارکیټ انتخاب کو. مارکیټ پرایس نه څه مطلب دی؟ راشي تاسو ته وښیم. دلته راځم زه مارکیټ انتخابوم. مارکیټ پرایس نه مطلب دا دی، دا به تاسې دلته ځینې مهم شیان راځي، دا به یس کوئ، دا به بیرته لرې کوئ. صحیح شو. مارکیټ پرایس نه مطلب دی دا کوم قیمت چې اوس مهال دلته په مارکیټ کې روان دی، غواړم په همدې قیمت کې زه تاسو سره انټري وکړم، تاسو سره پوزیشن ونیسم. صحیح ده. دا پوزیشن به هم تاسو ته دا پوزیشن څه ته وایي، دا په دې باندې تاسو مکمل ویډیو ګورئ بیا پوهیږئ. صحیح شو. مطلب مارکیټ پرایس کې زه غواړم تاسو سره انټري وکړم، تاسو سره پوزیشن ونیسم. نو چې کله مطلب دا کوم قیمت چې روان دی په همدې قیمت کې ماته انټري کا. او لیمیټ کې مطلب زه د خپلې خوښې قیمت ورته ورکوم چې زه غواړم په دې قیمت کې زه انټري وکړم په لیمیټ کې. او په مارکیټ کې چې دلته چې زه مارکیټ انتخاب کړم، نو په مارکیټ کې چې دلته کوم قیمت رواني په هماغه قیمت کې ماته ډایرکټ پوزیشن نیسي او ماته زما ګټه او تاوان چې کېږي هغه شروع کېږي. صحیح ده. دا تاسې په دې طریقې سره یوز کولی شئ، استفاده کولی شئ. صحیح شو. حاضر اعظم مارکیټ ته لیمیټ انتخابوم. صحیح شو. لیمیټ مې انتخاب کړ، لیمیټ مې دومره اندازه ولیکه. تاسې هر یو انتخابولی شئ. بل دې ځای کې موږ تاسې د یو اس ډي ټي په حساب باندې مطلب موږ ورته یو چې دومره اندازه زه غواړم د دومره پیسو اندازه زه ټریډ وکړم. صحیح شو. په دې کې که چېرته په دې برخه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ، دلته تاسو کولی شئ د کوم کوین کې چې تاسو ټریډ کوئ د هغې دغه هم انتخاب کړئ. خو یو اس ډي ټي ښه راځي، یو اس ډي ټي په خپل حال پرېږدئ. ټیک شو. دا هم تاسې کولی شئ. بل دغه کومه کرښه چې تاسو ته ښکاره کېږي د دې په واسطه موږ کولی شو چې دا خپل ټریډ پیسو اندازه ونیسو. صحیح شو. د دې کرښې په واسطه دا موږ تاسو مطلب دلته داسې راوړو. ګوره زه تاسو ته وښیم، دلته موږ تاسو داسې راوړو د دې په حساب باندې که نه. مطلب زه د خپلو پیسو اندازه غواړم څومره 50% ټریډ وکړم. ګوره دلته مې 50% انتخاب کړ، دلته ما سره اماونټ هم څومره راغی 50% راغی. بل د دې دواړو برخو سره به تاسې کار نه لرئ. که چېرته همدلته تاسې ټي پي او سټاپ لاس ورکوئ، صرف د یوه برخه به انتخاب کړئ. ټي پي سټاپ لاس. شو. دا زه انتخابوم ټي پي سټاپ لاس. شو. دا مې انتخاب کړ او دې سره به کار. اکثریت ملګري وایي زما فیوچر ټریډینګ کار نه کوي، هغوی دا اپشن آن کړی. دا به اپشن به تاسې آپ ساتئ. ټیک شو. دا به آپ ساتئ. یوازې به دغه ټي پي سټاپ لاس اپشن چې کوئ آن کړئ. ټیک شو. دا به تاسې آن کړئ. بل دلته په دې ځای کې موږ تاسې ټیک پروفیټ. ټیک پروفیټ نه مطلب دا دی چې موږ تاسې یو اندازه ورته لیکو چې زه غواړم په دې اندازه کې ماته دا پوزیشن بند شي او ماته ګټه راکړل شي. صحیح ده. دې ته موږ تاسې ټیک پروفیټ یا ټي پي ورته یو. صحیح ده.
بل مونږ تاسو سره سټاپ لوز دی. سټاپ لوز مونږ سره په دې شکل کار کا چې کله مونږ تاسو مطلب یو ټریډ لګو او غواړو مونږ تاسو د خپل یو تاوان حد ځان ته وټاکو چې مطلب کله چې تاسو پوزیشن نیسئ تاسو باید 80% ګټه او 10% تاوان په نظر کې لازمي ونیسئ. صحیح شو. په مارکیټ کې باید تاسو دا حتمن وکړئ 80% ګټه باید په نظر کې ونیسئ او 10% تاوان باید تاسو په نظر کې ونیسئ. که چیرته تاسو ته ستاسو لیوریج غټ او 10% تاسو تاوان درکول کېږي نو تاسو به سټاپ لاس تاسو تیاری خئ نو تاسو پوزیشن به په اتومات شکل باندې او ټي پی به 100% کې ورکوي. ټي پی به تقریبا په 80% کې تاسو ورکوي. ښه دا هم تاسو کولای شئ په دې کې استفاده کړئ. ټیک شو. دا موضوع شو. ان شاء الله په دې موضوع باندې به هم تاسو پوه شوي یاست. ښه اوس را درومو همدلته موږ تاسو نوٹ کوین کې د 50% ټریډ وکړه. دلته راځم زه ټیک پروفیټ ورکوم. ټیک پروفیټ څومره اندازه کې ورکوم مطلب دلته اوس قیمت دا دی. زه راځم ټیک پروفیټ دلته ورکوم. لوډ ټیک پروفیټ ورکوم. زه 0.0 یو اتیا زما څه شو زما ټیک پروفیټ شو او دلته قیمت څومره دی. دلته قیمت ته 0.0 واویا او دلته ما ټیک پروفیټ څومره ورکړه 0.0 څومره 0.000 یو اتیا مې ټیک پروفیټ وکړه. راځم سټاپ لاس ورکوم. سټاپ لاس نه مطلب دا دی چې زه د خپل تاوان دغه معلوموم چې دومره اندازه تاوان دې ماته راکړل شي باقي چې دې ځای نه کوین ښکته ځي نور تاوان زه نه غواړم چې وکړم. په دې ته موږ تاسې سټاپ لاس ویلی شو. صحیح. یو بله موضوع هم ده په سټاپ لاس کې. که چېرته مطلب موږ دلته خپل سټاپ لاس ورکړه او دا کوین پورته لاړ روانو موږ کولی شو خپل سټاپ لاس او ټي پي چینج هم کړو. که دلته موږ ورکړو موږ کولی شو بیرته خپل سټاپ لاس او ټي پي چینج هم کړو. هغه مشکل نشته. صحیح ده. راځم سټاپ لاس ورکوم. سټاپ لاس ورکوم 2.0 15 مې سټاپ لاس ورکړ. ټیک شو. او زه راځم دغه لیمیټ پر ځای مارکیټ انتخابوم. ټیک شو. مارکیټ. ښه ګوره په ځای کې بیا په کوم هم صحیح شو. اسولیټډ مې انتخاب کړ. لیوریج دومره په مارکیټ پرایس کې غواړم. صحیح شو. دلته لیکم د څومره پیسو اندازه زه غواړم مطلب د 50% ما سره څومره پیسې دي 50% مې انتخاب 50% ما سره څومره راځي ګوره ځکه ما ته ښکاره کېږي تقریبا 3.1 ډالر به زما بندېږي او ټوټال تقریبا دومره راځي. صحیح شو. زه راځم داسې کلیک اخلم. صحیح شو. 50% دلته مې ټیک پروفیټ او ټي پي ورکړه. غواړم دا لانګ واخلم. مونږ په فیوچر ټریډینګ کې یوه بله موضوع لرو لانګ او شارټ. مطلب دا دی چې په فیوچر ټریډینګ کې موږ تاسو په دوه ډولو سره ګټه کولی شو. صحیح ده. په څو ډوله په دوه ډوله سره موږ تاسو کولی شو چې فیوچر ټریډینګ کې ګټه وکړو. یو ته ویلی شي سیل شارټ او بل ته ویلی شي بای لانګ. صحیح شو. بای لانګ نه مطلب دا دی چې کله موږ تاسو په یو کوین کې بای لانګ وکړو نو د دې کوین قیمت چې پورته ځي موږ تاسو ګټه کوو. صحیح شو. یعنی بای لانګ چې کله موږ وکړو بای لانګ کله چې د دې کوین قیمت پورته ځي بیا موږ تاسو ګټه کوو. خو که چیرته موږ تاسو سیل شارټ انتخاب کو نو چې کله بیا د دې کوین قیمت ښکته را درومي نو بیا موږ تاسو څه کوو بیا موږ تاسو ګټه کوو. ښه راځو اوس په بای لانګ کې زه غواړم دغه نوټ کوین بای لانګ ونیسم. یعنی زه ورته یم چې د دې نوټ کوین قیمت چې دا پورته ځي نو چې کله د دې کوین قیمت پورته ځي زه به څه کوم زه به ګټه کوم ښکته راځي زه به تاوان کوم. ښه دلته اوس لومړی تاسو ته زه شارټ پوزیشن بای پوزیشن نیسم لانګ پوزیشن تاسو ته نیسم. په بخښنې سره دلته زه تاسو ته لانګ پوزیشن نیسم. صحیح ده. لانګ پوزیشن او بیا شارټ پوزیشن هم تاسو ته نیسم. زه ورته یم د دې کوین قیمت پورته خیږي. ښه راځم هر څه مې ورکړه. اسولیټډ لیوریج لس دی. مارکیټ پرایس کې ټي پی او سټاپ لاس مې ورکړه. د لانګ پوزیشن دپاره به ټي پي موږ تاسو لوړه ورکوو په لوړ قیمت کې او سټاپ لاس به په ښکته قیمت کې ورکوو. ټیک شو. زه راځم بای لانګ باندې کلیک اخلم. صحیح شو. چې کله مې کلیک وایسي زما پوزیشن چې دی هغه ونیول شو. ښه ګوره دلته زما پوزیشن دلته ماته خپل آرډر ښکاري. ټیک شو. خپل آرډر ماته کوم ښکاري چې کوم دپاره ما ټي پی او سټاپ لاس ورکړه. صحیح شو. چې مې ورکړه ټي پی او سټاپ لاس مې ورکړه هغه ماته آرډر ښکاري. په دې ځای کې زه خپل پوزیشن لیدلی شم. ګوره پوزیشن یو دانه ما څه وکړه یو دانه ما په نوټ کوین کې ونی. زه راځم پوزیشن برخې ته موږ تاسو پوزیشن نیولی. ټیک شو. یو پوزیشن دی یو کوین دی. صحیح شو. موږ مطلب یو پوزیشن نیولی په نوټ کوین کې. دلته کلوز آل پوزیشن د کلوز آل پوزیشن نه مطلب دا دی چې کله موږ تاسو کلوز آل پوزیشن باندې کلیک وکړو دلته موږ تاسو لس پوزیشن هر څومره اندازه پوزیشن لرو هغه ټول موږ تاسو را کلوز کیږي. ټیک شو. دا ستاسو سره دغه شکل را درومي. بل موږ تاسو سره دا پوزیشن دی. دا پوزیشن موږ نیولای دا غواړم تاسو ته تشریح کړم یو څه اندازې سره په دې هیله چې تاسو پرې پوه شئ. لومړی دا چې موږ تاسو په نوټ کوین کې ټریډ کړی دی. صحیح شو. دلته موږ تاسو سره چې بي راځي لانګ پوزیشن کړی. صحیح شو. بای لانګ پوزیشن موږ تاسو کړی دی. ټیک شو. په نوټ کوین کې دلته موږ تاسو راځي اسولیټډ او لس ایکس موږ تاسو کړی دي. لس ایکس موږ تاسو استفاده کړی دي. بل په دې ځای کې موږ تاسو سره دغه کومه برخه چې راځي پی ان ال
USDT پیانل مطلب هغه دلته موږ تاسو سره چې هر څومره په ګټه کې یا په تاوان کې هغه موږ تاسو دلته خي یعنی په ډالر په اندازه تاسو دومره په ګټه کې یاست دومره په تاوان کې هغه موږ تاسو ته په دې ځای کې خودل کېږي چې دومره د ځا په ډالر حساب سره تاسو په ګټه کې یاست یا تاسو په تاوان کې یاست شو دلته تاسو ښکارا کېږي اوس تقریبا 0.02 سنت چې دا ز په ګټه کې رواني کچیرته مطلب دا تاوان کې شي نو بیا سور را درومي او چیرته ز په ګټه کې دا بیا دغه شین رنگ سره خودل کېږي صحیح شو یعنی د ډالر په اندازه تاسو دومره په ګټه کې یاست ټیک شو دا په دې شکل تاسو ته خودل کېږي بل پکې دلته موږ سره دوه اپشن دي دا دواړه هم غواړم تاسو ته تشریح کړم دلته موږ سره سایز USDT او مارجن USDT دی صحیح شو سایز USDT او مارجن USDT زما خپل کوم ډالر چې دی تقریبا 3.15 زما خپل چې ټریډ مکه او دا زما 3.15 کېږي دا په لاس کې ضرب شوی دی نو ټوټل څو تری راغلي دي 15 ډالر تری راغلي دي صحیح شو دا مغه د دلته ما سره خپل پیسې خو چې مارجن USDT مطلب تا خپل دومره اندازه په دې ټریډ کې باندې کړی دي او ټوټل سایز څومره دی یعنی ټوټل چې تا لیوریج هم استفاده کړی لاس زما د 3.1 پلس کې ضرب شوی دلته ماته ټوټل خی چې ټوټل سایز ستا د 15 ډالر د اوس ماته ګټ او تاوان د 15 ډالرو په اندازې څه کېږي راکول کېږي صحیح ده دا تاسو په دې شکل سره لدی اخص خستلای شي ښه ګوره اوس دلته زه په تاوان کې روان یم ټیک شو دلته تاسو سره تاوان هم خودل کوي بل په دې کې موږ تاسو سره یو بل اپشن دی صحیح شو دا ویني دا دوه اپشن دي ښه د دغه 9.9% مطلب دا دی د 9.9% نه چې زه 9.9% د په خطر کې ترڅو زما دغه پیسې شي زما دغه 3.5 ډالر زه لوز کړم او زه تاوان وکړم یعنی دومره اندازه زه په خطر کې ټیک شو دلته دومره فیصد زه په خطر کې چې ترڅو زه دغه خپل پیسې وبایلم ټیک شو دا موضوع موږ تاسو سره په دې شکل کار کوي بل پکې موږ سره مهم شی چې دی هغه دغه دی ښه دا موږ تاسو سره مهم دی او سره د لیکوید پرایس باندې هم خبرې کوو ښه دلته موږ تاسو سره انټری پرایس نه مطلب دا دی انټری پرایس چې دغه دومره قیمت درلود چې تاسو پوزیشن پکې ونیو صحیح شو مطلب دومره قیمت درلود چې تاسو پوزیشن پکې ونیو 0.00 واویا اتاتیا کې د دې نوٹ کوین قیمت چې تاسو پوزیشن پکې ونیو او اوس مهال د انټری پرایس نه مطلب دا دی چې په دې قیمت کې تاسو پوزیشن ویل او مارکیټ پرایس نه مطلب دا دی چې اوس مهال د دې کوین قیمت په دې قیمت کې روان دی صحیح شو د دې کوین قیمت په دومره اندازه کې روان دی صحیح شو انټری پرایس هم دومره وکړه 0.0 واویا اتیا صحیح شو او د مارکیټ پرایس څومره دی مارکیټ پرایس 0.0 واویا 909 اویا دی صحیح شو مطلب انټری پرایس دومره مارکیټ پرایس دومره دی اوس مهال په ګټه کې چیرته مارکیټ پرایس کته بیا وځه په تاوان کې چې پورته زه په ګټه کې دا انټری پرایس دی او دا مارکیټ پرایس دی بل موږ سره لیکوید راځي لیکوید څه مطلب دی لیکوید پرایس نه مطلب دا دی که چیرته د نوٹ کوین قیمت له 0.0 واویا څخه راښکته چې 0.0 اویا ته نو زما دغه 3.5 ډالر شي کېږي دا زما 3.5 ډالر ختمیږي او سوځيږي صحیح شو نو دته لیکوید کې همیشه مطلب کله چې لیکوید کوم پرایس یو زموږ پیسې لیکوید تر ادرمي لیکوید نه مطلب دا چې زموږ اساسي پیسې ختمیږي یا سوځيږي یعنی لیکوید دومره اندازه کې تاسو خپل د 3.5 ډالر بایلې کچیرته د نوٹ کوین قیمت تر دې حد پورې راشي 0.0 اویا ته نو موږ تاسو چې دی دغه 3.5 ډالر چې کوم دی دا موږ تاسو بیلو او لوز کو بيخي بس موږ تاسو دغه 3.5 ډالر چې دی دا ختم شي سید موږ تاسو سره په دغه شکل کار کوي ښه راځي یو ځل بیا ځکه در تشریح کوم چې په دې منځ کې یو ځل ګډ وډ شوم یو ځل بهر ته لاړم بیا راغلم البته یو څوک راغلی شور زیات شو نن دی وجه غواړم لږ ګډ وډ شوم په هغه اندازه تشریح نشو چې څنګه ما غوښتل خاطر ټولو لومړی دا چې دلته موږ تاسو سره پوزیشن ښکارا کیږي صحیح شو دا پوزیشن دی یو پوزیشن موږ نیولای دی کلوز آل پوزیشن په دې برخه کې چې موږ تاسو څومره پوزیشنونه لرو هغه موږ تاسو کلوز آل باندې کلیک وکړو زموږ تاسو دا ټول پوزیشنونه څه کیږي دا ټول پوزیشنونه موږ تاسو کلوز کیږي په دې ځای کې موږ تاسو سره نوٹ کوین ښکارا کیږي په نوٹ کوین کې موږ دا بي چې لیکل شوی بای که چیرته د نوٹ کوین قیمت پورته دي زه ګټه کوم که ښکته راځي زه تاوان کوم صحیح شو نوٹ کوین USDT موږ نیولې اسولیټډ او لس ایکس صحیح شو هغه اسولیټډ انتخاب کړو او لیوریج هم څومره لیوریج هم لس ایکس په دې ځای کې موږ تاسو سره د خپل د USDT په اندازه موږ مطلب د ډالر په اندازه دومره تاسو په ګټه کې دومره په تاوان کې هغه موږ تاسو سره په دې ځای کې ښکارا کیږي صحیح شو بل په دې ځای کې موږ تاسو سره فیصدي راځي دغه فیصدي مطلب دا دی د فیصدي نه دا ویني د فیصدي نه مطلب دا دی چې دومره فیصد تاسو په ګټه کې یا دومره فیصد تاسو په تاوان کې که چیرته من دغه سي منفي را درومي سور نو موږ په تاوان کې که چیرته مثبت کېږي دغه شین راځي بیا موږ تاسو په ګټه کې ټیک شو دا دلته موږ تاسو راځي بل په دې ځای کې مارجن USDT
مارجن یوزریټي نه مطلب دا دی چې ما خپل $3.5 درلوده چې 3.15 ده او سایز یوزریټي نه مطلب دا دی چې زما د $3.5 په 10 کې ضرب شوي دي نو ټوټل ترې $15 راغلي دي. ټیک شو، دا مو بله موضوع شوه. او بل دلته هغه مارجن چې دی دی مطلب 9.9 یعنی 9.9% زه په دې خطر کې یم چې زما دغه $3.5 شي د $3.5 زما ټول ختم شي. بل مونږ تاسو سره په دې ځای کې انټری پرایس او مارکیټ پرایس. انټری پرایس نه مطلب دا دی چې په دومره کې قیمتو چې تاسو انټری وکړه، یعنی په 0.8 کې د مارکیټ د نوٹ کوین قیمتو چې تاسو په دې کې پوزیشن ونیو. ټیک شو. په مارکیټ پرایس کې مارکیټ پرایس نه مطلب دا چې اوس مهال په مارکیټ کې د نوٹ کوین قیمت دومره روان دی 0.083 مطلب د مارکیټ پرایس اوس دا مهال په دې قیمت کې روان دی. انټری پرایس په کوم پرایس کې تاسو دې کې پوزیشن نیولې، مارکیټ پرایس اوس مهال په مارکیټ کې د نوٹ کوین قیمت دا روان دی. ټیک شو. بل موږ تاسو سره لیکوایډ پرایس دی. لیکوایډ پرایس نه مطلب دا دی چې که چیرته د نوٹ کوین قیمت تر دې حده پورې راښکته شو نو زموږ اساسي د $3.5 له منځه ځي، سوځېږي. صحیح شو، نو بیخي ختمیږي. صحیح، د لیکوایډ مطلب ختمېدل. صحیح شو، نو دا پوزیشن. بل دلته مونږ تاسو دلته ټي پی دغه دوه ټي پی او دغه چې دی مونږ ورکړي خو تاسو راکولای شئ دا کلوز هم کړئ. زه مطلب د آل کلوز کوم. صحیح شو، دا مې دواړه کلوز کړل. دا دواړه آرډرونه چې کوم هغه ما ټي پی او سټاپ لاس ورکړي هغه ما کلوز کړ. اوس ما مطلب بیخي ټي پی او شایم نه دی ورکړی، دې ته به زه اوس ټي پی څنګه ورکوم. بله مهمه خبره دا چې دې برخې نه کلوز چې مطلب غواړئ تاسو د خپل پوزیشن بند کړئ، نو چې غواړئ خپل پوزیشن بند کړئ کلوز باندې کلیک واخلئ نو تاسو دغه پوزیشن چې دی هغه بندیږي. صحیح ده، کلوز له طریقه تاسو کولی شئ خپل پوزیشن هغه بند کړئ. ټیک شو. بل موږ تاسو سره ټي پی اس ال دا ټي پی اس ال یعنی سټاپ لاس او ټیک پروفیټ موږ تاسو څنګه ورکولای شو. را درومو ټي پی اس ال باندې کلیک کړو، چې کله مو ټي پی اس ال باندې کلیک وایسته بیا را درومو دې برخې ته پوزیشن ټي پی اس ال راځو پوزیشن ټي پی اس ال باندې کلیک کړو، موږ تاسو ټیک پروفیټ او سټاپ لاس دې ته ورکو. په دې برخه کې موږ تاسو سره مطلب سمبول کې راځي نوٹ کوین. دا وینې سمبول نوٹ کوین دې برخې ته ګورئ. نوٹ کوین یوزډیټي ده، موږ تاسو لانګ اخیستی او لس ایکس مطلب لانګ مو اخیستی په لس لیوریج سره. ټیک شو. موږ تاسو سره انټری پرایس دا دی او مارکیټ پرایس دا دی. انټری پرایس نه مطلب دا دی چې په دومره اندازه کې تاسو انټری کړې ده او په اوس مهال د مارکیټ پرایس دلته دی. راځو دې کې ټیک پروفیټ ورکو او سټاپ لوز ورکو. صحیح شو. دا سټاپ لوز او ټیک پروفیټ موږ سره څه کار کوي، موږ تاسو به لانګ پوزیشن د لپاره ټیک پروفیټ لوړ ورکو، سټاپ لوز بخښته ورکو. زه راځم ټیک پروفیټ ورکوم. ټیک پروفیټ زه ورکوم چې 0.001 ته چې کله ورسېږي. صحیح شو. چې کله د نوٹ کوین قیمت 0.001 ته ورسېد نو ماته به څومره اندازه وګټي، ماته به 1.1 دلته ځای ګوره تاسو ته ښکاري ښه $1.40 به چې کېږي دا به ماته وګټي. زه راځم سټاپ لاس ورته ورکوم. زه غواړم دومره اندازه سټاپ لاس ورکړم 0.0015 زه غواړم سټاپ لاس ورکړم. ټیک شو. چې کله مې سټاپ لاس په سټاپ لاس کې که چېرته ښکته قیمت راځي نو په سټاپ لاس کې به ماته څومره تاوان راکړل شي، په سټاپ لاس کې به ماته 1.9 چې دي $1.9 دا به ماته تاوان راکړل شي. زه راځم دا ټي پی جیګوم. صحیح شو. ټي پی مې 0.015 کې خو نو 0.015 ټي پی کې به ماته څومره ګټه راکول شي 3.0 او دا مې سټاپ لاس کې خو دومره. صحیح شو. نو دا په دغه شکل سره موږ تاسو ټي پی او سټاپ لاس ورکولی شو. راځم په کنفرم باندې کلیک اخلم. ټیک شو. چې کله مې کنفرم باندې کلیک وای دلته ما سره یو بل موضوع اضافه کیږي ټي پی او سټاپ لاس. اوس په یو بل موضوع باندې تاسو زه په کوم په هغې ته تاسو غوږ ونیسئ. ټیک شو. ګورئ اوس مهال خو موږ تاسو ټي پی اوس دا نوٹ کوین چې دی دا په ګټه کې روان شو، مطلب $2 په ګټه کې روان دی. اوس ماته وکسي چې خپل سټاپ لاس انټری پوینټ ته راوړه یا هم د خپل سټاپ لاس چې دی په ګټه کې کېده. اوس مطلب دا نوٹ کوین ما دې کې ټریډ کړی دی او دا په ګټه کې روان دی، نو زه به اوس څنګه خپل سټاپ لاس چینج کوم. نو دلته به بیرته تاسو راشئ یا په دې برخه باندې کلیک واخلئ یا هم دا ټي پی اس ال ته راشئ. چې کله ټي پی اس ال ته راغلی بیرته راشئ پوزیشن ټي پی اس ال ته راشئ. صحیح شو. پوزیشن ټي پی اس ال اوس دلته تاسو بیرته کولی شئ چې مارکیټ پرایس خو دومره دی. صحیح شو. انټری پرایس مطلب تاسو انټری په دومره کې کړی دا وینې په دومره کې کړی. اوس مطلب دا دی چې یو کس تاسو چا نه سیګنال اخلي، اکثریت زه دې خلکو سره مخامخ کېږم چې یو له بله سیګنال اخلي. یو پوزیشن یې په ګټه کې روان شي هغه ورته چې خپل سټاپ لاس د انټری پوینټ ته راوړي. انټری پوینټ ته به څنګه راوړئ، دلته چې کوم قیمت دی انټری پوینټ. صحیح شو. انټری تاسو دومره کې کړي هغه به تاسو راوړئ سټاپ لاس ته. صحیح شو. را به شئ سټاپ لاس ته، سټاپ لاس برخې ته به راشئ او را به شئ دا سټاپ لاس به چینج کړئ. دلته به وګورئ انټری پرایس موږ سره څومره دی، را به شئ هغه انټری پرایس دومره دی، دا به تاسو په دغه شکل ورته ولیکئ. چې کله مو انټری پرایس ورته ولیکل نو بیا به راشئ په کنفرم باندې به کلیک واخلئ.
او ستاسې سټاپ لاس به په انټري پوینټ کې چې انتخاب شي. دا د دې لپاره چې مطلب پوزیشن په ګټه کې روان دی 20% 30%، نو ته خپل سټاپ لاس راوړې انټري پوینټ ته. که چېرته ښکته راځي نو تا ته سر په سر ستا پوزیشن بندېږي، یعنې نه ګټه او نه تاوان تا ته درکول کېږي. او که چېرته لا څومره پورته پسې ځي کولی شي خپل سټاپ لاس ورته نور هم وربره کړي. اوس مطلب دا دی چې دلته انټري پرایس ما سره دومره دی او مارکیټ پرایس اوس جیګ روان دی، لوړ روان دی، زه $10 $10 په ګټه کې روان یم. ته کولی شي خپل سټاپ لاس نور هم ورجیګ کړي که نه. مطلب زه اوس غواړم اوس مطلب ما ټي پي دومره ایښي او زه مطلب د نوټ کوین قیمت وخوت، زه نو 1 سټاپ لاس ورته ږدم. صحیح شو. 1 مې چې کله سټاپ لاس ورته کېښود نو دلته به که چېرته اوس قیمت په منځمهال مارکیټ پرایس په منځ کې روان وي، صحیح، د ټي پي او سټاپ لاس منځ کې به د مارکیټ پرایس روان وي. زه راځم ټي پي مې سټاپ لاس مې دلته کېښود. صحیح شو. 0.01 که چېرته ښکته راځي خو ما ته به په $1.40 کې دغه پوزیشن زما بند شي. که چېرته لا څومره پورته ځي زه خپله ټي پي ورته جیګوم. صحیح شو. خپله ټي پي ورته جیګوم همداسې. صحیح شو. ګوره 5.5 او خپل سټاپ لاس هم سي ور جیګوم. که څومره پورته ځي زه خپل ټي پي او سټاپ لاس ورپسې جیګوم. لا چې پورته ځي زه خپل سټاپ لاس او ټي پي جیګوم. صحیح شو. په کنفرم باندې کلیک اخلم. په دې شکل سره تاسې مطلب کولی شئ خپل سټاپ لاس او ټي پي کې چینج او تغییرات راولئ. صحیح ده. نو دا موضوع ده، په دې هیله چې تاسې په دې باندې هم پوه شئ. زه راځم دا پوزیشن بندوم. کلوز باندې کلیک اخلم، کنفرم باندې کلیک اخلم او دا پوزیشن سی شو. دا پوزیشن ما بند کړ. اوس را درومو سیل پوزیشن نیسو. اوس را درومو سیل پوزیشن مونږ تاسې په همدې نوټ کوین کې نیسو. را درومو تر ټولو لومړی مو نوټ کوین انتخاب کړ. کله مو نوټ کوین انتخاب کړ، اسولیټډ انتخاب کړ، لیوریج هم لس انتخاب کړ، سیل پوزیشن یا شارټ پوزیشن. دې نه مطلب دا دی کله چې موږ تاسې سیل پوزیشن نیسو چې کله د نوټ کوین قیمت ښکته ځي بیا موږ ګټه کوو، چې پورته ځي موږ تاسې تاوان کوو. صحیح ده. دا موضوع ده. ټیک شو. را درومو اسولیټډ انتخاب کړ، لیوریج هم لس انتخاب کړ. ټیک شو. اوس را درومو مارکیټ پرایس. دلته به تاسې د ټي پي او سټاپ لاس لرې کړئ. صحیح. ټي پي او سټاپ لاس چې کله تاسې پوزیشن ونیو هم تاسې ورکولی شئ، خو که غواړئ له مخکې نه تاسې ټي پي او سټاپ لاس ورکړئ بیا به دا اپشن تاسې سره آني. که غواړئ چې کله پوزیشن ونیسئ بیا ټي پي او سټاپ لاس ورکړئ دا کولی شئ ترې لرې هم کړئ. هغه هم ستاسې خپله خوښه ده. خو که چېرته نه ورکوئ هغه هم مشکل نشته دی. را درومو اسولیټډ لیوریج لس ایکس دی. په مارکیټ پرایس کې غواړم په دې کې شارټ پوزیشن ونیسم. راځم د 50% په اندازه نیسم. ټیک شو. راځم دلته خپل ټیک پروفیټ او سټاپ لاس ورکوم. اوس مهال قیمت څومره روان دی؟ اوس مهال قیمت دومره روان دی. زه به ټیک پروفیټ لاندې ورکوم. ټیک شو. زه به ټیک پروفیټ څو ورکوم؟ اوس قیمت دومره روان دی. ټیک شو. قیمت اویا کې دی. زه به راځم ټیک پروفیټ په 15 ورکوم. ټیک شو. او دلته به سټاپ لاس څو ورکوم؟ سټاپ لاس به جیګ دم. د دې قیمت نه به زه جیګ سټاپ لاس دم. هغه ځکه به ږدم چې زه شارټ پوزیشن نیسم. شارټ پوزیشن چې کله زه نیسم چې کله بیا د کوین قیمت ښکته ځي زه ګټه کوم، چې پورته ځي زه تاوان کوم. زه راځم په 0.0 دلته 0.0 سټاپ لاس ته راشم. 0.0 راځم دلته سټاپ لاس ورکوم. سټاپ لاس به څومره ورکوم؟ سټاپ لاس به زه باید جیګ ورکم ځکه زه شارټ پوزیشن نیسم. 1 مې ورکړ. صحیح شو. ګوره په هغې کې سټاپ لاس باید ټي پي باید زه لاندې ورکم تر څو لاندې طرف ته د کوین قیمت لاړ شي او زه ګټه وکړم، او سټاپ لاس به بره کېده تر څو کوین قیمت پورته وخیږي. دومره اندازه تاوان زه غواړم وکړم، دونه نور زیات ونه کړم. صحیح ده. په شارټ پوزیشن کې راځم چې کله مې وکړه زه راځم په سیل شارټ باندې کلیک اخلم. ټیک شو. چې کله مې په سیل شارټ باندې کلیک وایست دلته زما پوزیشن څه شو؟ زما پوزیشن بالکل جوړ شو. زه راځم ګوره 2 آرډرونه هم ما سره جوړ شو. دلته زما پوزیشن څه شو؟ زما پوزیشن اکټیو شو. ټیک شو. دلته زما پوزیشن اکټیو شو. نو ګوره دا پوزیشن دی دا هم په همغه شکل دی. موږ سره نوټ کوین کې هم څه نیو؟ نوټ کوین کې هم سیل پوزیشن نیولی. ګوره ځای کې اس ښکاري بای هم چې نیوله او دغه هم نیوله او لانګ پوزیشن هم نیوله او بای دلته چې ښکاره کېده بي ښکاره کېده، چې سیل هم نیولی دلته چې ښکاره کېږي اس ښکاره کېږي. صحیح شو. نوټ کوین کې مې نیولی اسولیټډ لس ایکس کې دی. دومره اندازه زه ګټه کیم په دومره فیصدی. صحیح شو. ما د خپل یو اس ډي ټي دومره ده 3.80 کې مې ټریډ کړی دی او ټوټل سایز څومره دی؟ 30 یو اس ډي ټي دی. انټري پرایس دا دی او مارکیټ پرایس دا دی. ټیک شو. او لیکویډ زه څو کې کېږم؟ ګوره هلته لیکویډ ښکته قیمت کې کېده، اوس لیکویډ پورته قیمت کې کېږي. صحیح شو. اوس مطلب دا سیل پوزیشن یا شارټ پوزیشن چې ما نیولی دی که د نوټ کوین قیمت ښکته څومره ځي زه به ګټه کوم، که پورته ځي زه به تاوان کوم. ټیک شو. دا په دغه شکل موږ تاسې سره کار کوو. نو اوس دغه دی زه کولی شم دغه هم ترې لرې کړم. دا دواړه آرډرونه لرې کړم. چې کله مې لرې کړل ګوره دا خو ما تاسې تشریح کړي انشاءالله په دې باندې به پوه شوي یاست. دوباره بیا تشریح ته ضرورت نه وي. راځم خپل ټي پي او سټاپ لاس ته. راځم ټي پي سټاپ لاس ورکوم. ټي پي سټاپ لاس مې چې کله ورکړه راځم پوزیشن ټي پي اس ال ته. ټیک شو. پوزیشن ټي پي اس ال ته راغلم. دلته به زه ټیک پروفیټ لاندې ورکوم. ټیک شو. ګوره مارکیټ پرایس دومره دی او انټري پرایس دومره دی. زه به دلته
ټیک پروفیټ چې دی لاندې ورکوم لاندې طرف ته 0.0 ګوره انټري پرایس څومره دی 0.0 دی او زه به ټي پي څومره ورکوم 0.015 ټیک شو یا 0.0 مې ورکړه ټیک شو زه به لاندې طرف ته ټي پي ورکوم تر څو د دې کوین قیمت ښکته طرف ته ځي زه به ګټه کوم او سټاپ لاس څومره ورکوم سټاپ لاس پورته ورکوم بره طرف صحیح شو ګوره 0.0 مې ټیک پروفیټ ورکړه او سټاپ لاس مې څو ورکړه سټاپ لاس مې 0.0 ورکړه په کنفرم باندې کلیک اخلم نو دلته ما څه ورکړه ټي پي او سټاپ لاس ورکړل نو دغه فیوچر ټریډینګ کې د شارټ پوزیشن او بای پوزیشن تشریح په دې ډول سره وه که بیا هم څوک نه پوه شوي نو کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ ویډیو هم زیاته اوږده شوه او چې خبره چې زه هم ستړی شوم انشاءالله په نورو په راتلونکي ویډیو کې خبرې کوم مننه